هند کې افغان قونسله ذکیه وردک څنګه ولې په قاچاق ونیول شوه؟ هغه څه وایي؟ هند څه وایي؟ د طالبانو مخالفین څه وایي؟ ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سره سبسکرایب کړئ. هندي رسنۍ ټایمز اف انډیا راپور ورکړی دی چې په هند کې د افغانستان جنرال قونسلې ذکیه وردک سره د ممبئی په هوایي ډګر کې 25 کیلوګرامه سره زر نیول شوي دي. دغه راپور له مخې دغه سره زر چې ټول 18.6 کروړه روپۍ کېږي د دوبۍ څخه هند ته انتقال شوي. د راپور په وینا دغه پیښه د اپریل په 25مه شوې او د نوموړي خلاف د سرو زرو د قاچاق قضیه هم ثبت شوې ده. د سرچینو په وینا اغلې وردک د ډیپلوماټیک خوندیتوب له امله نه ده نیول شوې. د هند قانون له مخې که د سرو زرو ارزښت څه باندې 1 کروړ وي نو قاچاق کوونکي باید ونیول شي او تر جنایي څار لاندې ونیول شي. راپور د اغلې وردک له خولې لیکلي زه د دغه تور په برخه کې حیرانه او اندېښمنه یم. اړتیا ده چې دغه موضوع لا وڅېړم. هغې زیاته کړې ده چې زه باور لرم چې ټول د وروستیو هغو ننګونو څخه خبر دي چې د قونسلګرۍ او سفارت د ملاتړ لپاره د کار کولو پر مهال ورسره مخ شوی یم. اوس مهال زه له ممبئی څخه د روغتیایي ستونزو له امله لرې یم. په هند کې د افغانستان جنرال قونسلې ذکیه وردک د سرو زرو قاچاق په اړه د ټایمز اف انډیا تر راپور وروسته استعفا ورکړه. اغلې ذکیه وردک په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په تیرو وروستیو کې هغه او د کورنۍ غړي یې له پراخو ننګونو او ګواښونو سره مخامخ شوي دي. ذکیه وردک د ځان په وړاندې وروستي تورونه یوه دسیسه ګڼي او په خپل خپور شوي بیان کې ویلي هغه په سختو شرایطو کې د یوازینۍ ښځینه ډیپلومات په صفت باید له ما ځینې ملاتړ او ستاینه شوی وای، خو برعکس زما په وړاندې خورا زیاتې دسیسې جوړې شوې. هغې په بل بیان کې د هند دولت له ملاتړه هم مننه کړې ده. بلخوا بیا بعضې د طالب ضد رسنیو ویلي دي چې د طالبانو قونسله په قاچاق ونیول شوې ده. ذکیه وردک ته یې ځکه د طالبانو قونسلې خطاب کړی دی چې د دوی په وینا د طالبانو او هند خبرو په پایله کې هغه قونسله پاتې شوه.